د جهان نیوز قدرمنو لیدونکو سلامونه. ستړي مشئ. هندوستان د افغانستان سره د څلورو چورلکو مرسته کوي. د هندوستان د خبري رسنیو د خبر له مخې هیواد یې په پام کې لري چې افغانستان ته څلور روسي ساخته چورلکې ورکړي. ویل کېږي دا به د هندوستان لخوا د طالبانو حکومت سره د وسلو او مهماتو د مرستې په برخه کې لومړنۍ مرسته وي. د هند خبري رسنیو ته د هندي چارواکو له قوله لیکلي دي چې هیواد د طالب چارواکو د مرستې غوښتنې ته د لبیک ویلو په خاطر د هغوی سره د څلور روسي چورلکو د مرستې پریکړه وکړه. ویل کېږي تمه کېږي چې دا الوتکې د خارجه وزیر او ملا یعقوب د تلیفوني خبرو نه وروسته افغانستان ته وسپارل شي. همداشان د خبره د پاکستان په حکومت هم بد اغېز کړی دی. د طالبانو حکومت سره له دې مخکې هیڅ کوم هیواد د نظامي وسلو او الوتکو مرسته نه ده کړې. چارواکي وایي افغانستان دا وخت الوتکو ته سخت اړتیا لري ترڅو خپل دفاعي سیستم لا قوي کړي. درنو لیدونکو که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست هیله ده چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه. ښه وخت ولرئ.